دیو دیو چې پی ټی آی لا یا شفیع الله خان ګولالا لا یا د محبوب شاه لا سدو زیات ووټ ورکړی که شګولۍ زیات ووټ ورکړی موږ خپله رشته موږ زما خاندان ټول په جماعت اسلامي په دغه کې دی ما خپل خاندان خفه کړو ما پی ټی آی له ووټ ورکړو دا موږ له دا سیله راکړه چې سدو ته مخکې لوېږي او شګولۍ او ډبرو ډېرې دي په منځ کې پاتې کېږي دا ظلم ولې کېږي زما سره دا د پی ټی آی له ووټ ورکوي دوی د پی ټی آی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه در بیز جلال چې خاص او ډیر بخونکې مهربان لري د پروګرام پښتو پوینټ سره ساز د خوب در ملګری ته رومان ساز بدرون خدمت کې حاضر یم. خبرونه د همیش په شان ولس خګړه دا وخت چې په خپل علاقې کې ما په شګولۍ کې تاسو وګورئ د سویګیز په سلسله کې یو احتجاج ریکارډ کیږي هغه هم تاسو څونه تړل مسلې به تاسو راځي ما سره. دا وخت چې ما سره په څنګ کې ولاړ د شګولۍ نایب ناظم دی اسد ملک اسد خان هغه هم راوځي دي احتجاج په دغه سلسله کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه ته ووایه چې کوم احتجاج ریکارډ څه په حواله دی. یاره تو رحمانه تا ته پته ده نو تر دې کلي د کروڑو روپو ګیس موږ ته په 2017 کې میلاو شوی زموږ نه خراب شو او مونږ دیو ته بار بار مینتونه کوو زو پسې چې مونږ له نور هیڅ هم مه کوئ ویلج کونسل شګولۍ کې تاسو نور هیڅ هم مه کوئ مونږ له صرف د یو ګیس کار وکئ زموږ د شګولۍ د خلکو یوه مطالبه ده هغه د ګیس مونږ له نه روډ کوئ مونږ له مه سړک کوئ مونږ له کوڅه مه کوئ مونږ له بل څه مه کوئ خو د هغې باوجود دا 2.5 کاله وشو چې زموږ د حکمرانانو مونږ د ګړنګونو نه واچېلو دغې نه علاوه دیو مونږ له هیڅ هم نه دي کړي دا یوه مطالبه ده چې مونږ ته دا کړی او دا خلک تاسو ټول مونږ ته وایي مونږ ځان له څه پکې نشته خو دا خلک دا ورکر چې کم دي د عمران خان دا کسان دا چا چې ووټ ورکړی دا مونږ ته وایي چې بای تاسو څه چل وکړو نو مونږ له خو دې خلکو له به څه جواب ورکوو که نه. دا راته ووایه اسد صاحب تاسو ماشاءالله پی ټي آی پارټۍ والې که نه او ایم این ایم ستاسو دی ایم پي ایم ستاسو دی جاباد سیټ چې شګولۍ کې ول نه کوي خو اسدو کې کېږي دلته ول نه کېږي خو بس زموږ سره بغض دی که نه دې خلکو زموږ سره یو خاص بغض دی ویلج کونسل شګولۍ سره دیو ته دا پته ده چې ویلج کونسل شګولۍ میوالي ده دیو جان بوج کر دا شګولۍ خرابوي د دې مثال د میوالۍ دی 2013 نه مونږ ان بیټیبل را روان یو مونږ له څوک شکست نشي راکولی پی ټي آی له په شګولۍ کې دلته دیو زموږ سره مقابله نشي کولی د هغې وجې نه دلته کې د دیو دا مطلب دی چې دلته پی ټي آی چې کومه ده چې دا کمزوري شي خو دا خامخیالي لره دیو مونږ دلته پی ټي آی کمزوره کولو له نه ورکوو انشاءالله تعالی دلته دا خلک چې کم دي دا پی ټي آی ټایګرز دي وی به انشاءالله او همیشه به یې که خیرې خو صرف دې دپاره راوتې چې دا زموږ حق دی او دا حق به انشاءالله تعالی مونږ هر څنګه چې دا به مونږ که خیر حاصله و د خیره سره. دغه سپاټ کې تاسو د محبوب شاه صاحب له ورغلي چې هلته د کلي لویه مسله ده دا تاسو ولې نه حل کوئ. محبوب شاه صاحب بلو چاته ویلي چې زه اسد تیښتې له راوستم دومره پورې هغه ویلي چې زه اسد تیښتې له راوستم د ده لاسه دا موبایل بند کړمه که زه ورسره سی چل وکړم محبوب شاه ما تیښتې له راوستی په دې باندې او ما ورته وویل چې ته راشه او تاسو ته پته ده چې په 2018 الیکشن کې محبوب شاه دلته په الیکشن کمپین کې نه دی راغلی ګورئ دا اقبال زما سره ګواه دی مونږ خلکو ته سینه وټپوله چې تاسو د ایم این ای له ووټ ورکئ دلته کې چې ستاسو څه مسله وه دا به دله مونږ حل کوو نو کوم دي زموږ مسلې خو وقه شان پرتې دي مونږ دې خلکو ته مونږ څه ووایو دې خلکو ته مونږ څه ووایو یو جهار منع اقبال صاحب را سوال تاسو مختصرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا د عوامو چې کوم د ډیر وخت نه دا چې کوم د مطالبه ده چې باید زمونږ د سوی ګیس چې کوم دغه د ستونزه ده د موږ ته زر حل کړی شي
د نن نه 3 کاله 15 کاله مخکې چې کوم دی زمونږ پرې نږدې کلي کې ویلج کونسل خونګي کې چې کوم دی دغه لګېدلي دي دا کنیکشن یې لګېدلي دي او خلک د دغه سهولت نه مستفید دي. لہذا زمونږ د شیګولۍ ویلج کونسل چې کوم دی دا د ویلج کونسل خونګي سره بالکل جنګېدلی دی او په ګاونډ کې دی. نو زمونږ دا مطالبه ده چې فوري طور چې کوم دی زمونږ جب نمبر دی راوړی شي هغه په لاهور کې دی که په هر ځای کې دی. نو زمونږ د خپل MNA نه دا مطالبه ده چې مهرباني وکړه که ته په اسلام آباد کې که ته په هر ځای کې نو دغه ځای نه سیده دغه طرف ته تاو شه لاهور طرف ته او هلته چې کوم جاب نمبر زمونږ په دغه باندې پروت دی هغه دغه ځای نه راوچت کړه او دلته یې راوړه. ځکه چې د نن نه 4-5 کاله مخکې دلته کې زمونږ د کلي ته پیپونه راوړی شوي دي هغه دغه ځای کې پراته دي او هغه وراسته هغه رانم تختی په مخه ست شو څوک یې تختی او څوک یې چې کوم دی څه کوي څوک څه کوي که نه. نو مهرباني دې وکړي چې کوم دی هغه دې وکړي. بل محبوب شاه چې کوم دی زمونږ دا خلک په مونږ پسې راځي وروره په جومات کې راته خبره کوي ډېرې ته راپسې راځي کور ته راپسې راځي چې بای تاسو څه وکړه که نه. محبوب شاه خو مونږ شکل نه ولیدلی ووټ خو تاسو راغلي یئ زمونږ دروازه هم ټکولې ده مونږ تاسو له ووټ درکړی دی او د ننه پورې چې کوم دی زمونږ مسله نه حل کېږي. اوس دا 4مه 5مه ورځ ده چې محبوب شاه زمونږ نمبر ولم کوډ ورکړی دی او زمونږ نمبر هم نه اوچتی. نو زه درته وایم چې نن دا کسان په کم تعداد کې راوتي دي او بله ورځ به چې کوم دی دا کسان د زرونو په تعداد کې راوځي او کوټېګرام ته به درځي او دغه ځای کې به ستا ګریوان نیسي. نو مهرباني وکړه چې کوم دی راشه دلته. او اوس 15 منټه مخکې زما د ګل MPA PK 15 سره رابطه وشوه هغه ما ته وایي چې زما د محبوب شاه سره رابطه ده او انشاءالله زه په 2-3 ورځو کې چې کوم دی مونږ ځو لاهور ته او دغه ځای نه ستاسو جاب نمبر راوړو تاسو دا خلک چې کوم دی مطمئن کوي او دوی ته زما طرفه ووایي زه لږ لرې یم که نه زه هم دغه ځای ته درغلی وی او کاشف کمال او فواد چې کوم دی هم کېدای شي دا په وینا باندې دلته راله او اوس په دوی تاسو چې کوم دی نوره خبره وکړي او مونږ چې کوم دی دا خفه نه وي چې یاره زمونږ د ترۍ کار نه کېږي د مونږ د سدو کار نه کېږي خو کار دی په میرټ باندې وشي. د کوم ځای نه کار بند شوی دی د هغه ځای نه د کار شروع شي او ښه په طریقه باندې د کار وشي چې کوم دی هر سړي ته خپل دغه ورسي حق ورسي. یو جهان مننه شکریہ. ډېره مننه کشف کوم چې تاسو هم راغلئ دوله او د دوی اواز تاسو اورئ. دا راته ووایئ نن چې کوم دا احتجاج ریکارډ کېږي که نه دو نور څه نه غواړي جي دو د ګیس مطالبه کوي په دې هم تاسو مختصر رڼا واچوئ زموږ کتونکو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د دې خلکو ډېره شکریه چې د خپل حق تپوس ډېر په جمهوري طریقه کولی شي او کوي. بیا د هغې نه بعد به زه دا ووایم د ګیس حوالې سره دا د دې خلکو حق دی بالکل زیاتې کېږي چې ډېر ټایم نه دلته پایپ راغلی هم دی خو ګیس تر اوسه پورې منظور شوی نه دی. مونږ د څو ورځو نه MPA صاحب سره زه په کانټیکټ کې یم MNA صاحب د رور سره چې مونږ له د سدو چې ما واورېده چې سدو کېږي نو ما ته پته و چې خفګان به زیاتېږي نو شکولۍ ډېره زیاته ضروري ده. MPA صاحب به ویل چې زه به 2-3 ورځې بعد MNA د ځان سره بوځم لاهور ته به ځم او جاب نمبر چې کوم فایل پروت دی هغه به انشاءالله چې هره طریقې هره سروسوخي مونږ به کوو. نو دې خلکو له زه یقینداني ورکوم چې دا ضرب وشي. او زما یو ریکویسټ بل هم دی چې دلته زه به انشاءالله زمونږ په د دې ملګرو څونه چې دي د دو په محنت سره به دا ګیس دلته مونږ راولو زر تر زر به راولو دا نه چې ټیم به پکې وي. نو زما ریکویسټ دی به پوسټونه مه کوئ څوک وایي چې ما په عدالت وکړو څوک وایي چې ما په کوټ کیس وکړو کو به مونږ انشاءالله دې خلکو ته زه یقینداني ورکوم کوم نه کو د سدو هغه مونږ نه کوو. بیا اول به دا کوو چې 2-3 ورځې بعد مخکې راغلی زموږ دغه پایپ مخکې راویدلی سدو کوم کلیر کوم زه خبره کوم ګیس اډو نه دی منظور شوی اوس یې جاب نمبر لتلی چې فایل جاب نمبر ته پروت دی نو مطلب نه دی شوی. پیپ چې راغلی دی شکولۍ چې څنګه اوس دا جاب نمبر میلاو شي دی له به نوی پیپ راځي دا زوړ چې کم پروت دی دا به ځي نوی پیپ به راځي یا به لویږي به تاسو ته لګي دلته به د دې نه ډېري د دې نه به ښیي خو دا کم چې غلط پایپ راغلی انشاءالله دا به واپس شي او تاسو له به نوی پایپ راشي. مننه مهرباني. ډېره ډېره مننه جي تاسو مطلب دا دی که نه د هغه سایډ نه دې شروع وکړي د کوم ځای نه چې بند دی په سلسله وار دې روان شي شکولۍ دې وکړي بیا دې سدو وکړي ریانکوټ دې وکړي زموږ دا کیله نشته سدو ته مخکې پیپ راځي زما مخکې پیپ راغلی دا دی پروت دی مونږ یې په څوکیدارۍ باندې ساتو. ستاسو نه ولې تختی وکې ده خلکو په وړو سیاسي کسان راغلي نیشنل پارټۍ والا راغلي وو هغه وړي دیو چې PTI له یا شفیع الله خان ګل لاله یا د محبوب شاه له
سدو زیات ووټ ورکړی که شګولۍ زیات ووټ ورکړی موږ خپله رشته خفه موږ زما خاندان ټول په جماعت اسلامي په دغه کې دی ما خپل خاندان خفه کړو ما پي ټي آی له ووټ ورکړو د هغوی موږ له دا سیله راکړه چې سدو ته مخکې پې لوېږي او شګولۍ او ډبرو ډېرې دي په منځ کې پاتې کېږي دا ظلم ولې کېږي زما سره دا د پي ټي آی له ووټ ورکوي دوی د پي ټي آی له ووټ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټول ناول خو به حیثیت د تحریک انصاف د کارکون زه د شکولۍ انتهایی مشکور یم د شکولۍ دا اقبال اسد د خالد دلی دي ټول ورکران دي خان دلی دي دیو په 2013 الیکشن کې په 2015 الیکشن کې په 2018 الیکشن کې زمونږ پارټۍ ته درناوی ورکړی دی او د شکولۍ احسان چې دی هغه پی ټي آی د اوسه پورې نشي ادا کولی تر څو پورې چې د کار خبره دی وایي زمونږ سره ظلم کېږي د شګولۍ روډ چې څنګه مونږ ته روډونه راله په اولني فرصت کې ما د شګولۍ روډ ور واچوم ویل دا خراب دی د سدو نه مخکې ما ور واچوم ویل دا خراب دی دې لپاره 84 لاک روپۍ ما کړي اوس په دې فوټپات هم کار شروع کړي ګیس له راځم د ګیس خبره کوم بیا د شګولۍ په دې سایډ باندې اوبه سیوا وې د ډیرۍ او د ډبر چې دی نو د هغوی د اوبو کمی و چې څنګه مونږ ټیوبیلې 15 رالې پای کې مونږ شګولۍ ته ورکړو د ټیوبیل منظوري شوې اقبال ته پته تا ته کومه زمونږ به په کور کې نه یا د دې غواړو په لاس باندې او د دې لکانو په لاس پي ته ګیس خبره چې دا د محبوب شاه صاحب سره زما خبره وشي د نه مخکې د ما سره اقبال خبره وشوي ما فیروز شاه تم کال وکړو محبوب شاه ما فیروز شاه ته ویل مال راشه هغه زنه درځم فیروز شاه څوک دی فیروز شاه څوک څنګه چې ته ویزه ته کې خبره وره خبره کومه ما ته محبوب شاه ما ته دا خبره وکړه چې اقبال خالد اسد د هغوی سره ریګولر په رابطه کې دي او دوی ورته هر ټایم د شګولۍ خبره کړې ده بله خبره چې دا تاسو که څوک دا وایي چې یاره شفیع الله خان سدو کړې ده نو شفیع الله خان سدو نه ده کړې زه د دې ګواهي ورکومه د سدو شګولۍ سوغالی او کوټیګرام چې دی دې په یو ځای مونږ دغه جمع کړي وو دې شوی دی چې یا به ډپارټمنټ کړی تاسو ته به دې پته یا به ډپارټمنټ کړی صرف جاب نمبر د سدو ستاسو نه مخکې شوی دی ګیس به یو ځای لګي جاب نمبر یا 15 ورځې مخکې بیا وروسته خو خبره ته کوم خبره اورئ نه د ته ووایه ستا الیکشن ته دوباره دغه شته که نشته MNA ته ووایه که نه ستا ورسره رابطه کېږي زمونږ خو نمبر نه اوچتوي وایه مهرباني وکړه دا نمبر اوچتوه نن د محبوب شاه نوم دی او ډېر په ښایسته الفاظو کې دی کوم د خپل ستا نوم استعمالوو او بیا به ګوره ستا دا نوم موږ بدلو او بل نوم به راته وایو د ځانه ویلې ونې مه جوړوه چې ته موبایل ته وګورې چې یاره پلاني نمبر را روان دی او کړه بنې کې دا ګوره زیاتره ظلم دی دا پی ټي آی والا احتجاج کړی دی دا پی ټي آی والا پوښ رانه کړی دی MNA رانه پوښ کړی دا کم خلک چې راوته راغون پی ټي آی والے دي ګوره په دې کې یو هم هیڅ نشته پورته نه رستا د پاره راوتی نن ما ته ور خپل حق نه ملایوي دا ون پی ټي آی والا وتی دا هغه پی ټي آی والا نه دي دا هغه پی ټي آی والا چې دا 2008 د 2010 نه چې کوم د ترونو سره او د ماماګانو سره او د خپل مشرانو اوس پورې کلین سویپ مونږ کوو موږ پی ټي آی او چې کوم د نیشنل پارټي او نیشنل پارټي نه کوو دا ټول چې کوم دی زمونږ د کلی حق دی او دا ټول چې کوم دی موږ دا غیر لپاره کې راغلي ویلیس کونسل شکولۍ ته دا خبره نشته چې دا پی ټي آی والا دی او دا جماعت اسلامي والا دی هر سړي ته خپل حق میلاو شي دا شیټ وکینو په وادم کې دا شپم کې غون وکیل مو دا دا ملاو کړی دی یو دې کې وکیل په شرمونی دی که دا سیزه ونه کو کنه دسی به دغه بسنډو دا پی ټي آی لکه څنګه چې دغه وسنډو جماعت اسلامي د قشاده به د دې دغه نه ختمه او د دې کلی نه ټول دا پی ټي آی د قشانه به ختمه که دا شی ونه کو اوري دا رته مو چې څنګه دغه وسنډل جماعتیان د قشانه به دا سنډو
د نیکس لپاره به زموږ دا دغه وي انشاءالله دا راته زه وایم دویم چانس MNA صاحب چپ شه هلو السلام علیکم کارو کوي څنګه لږی طبیعت هم خره MNA صاحب خلک ډیر دی او دا غویمه جوړه کړې ده مونږ سناورو دا هغه کندې د غاړې نه د ترې پورې وشي نو د هر سړي به مته شکریا ادا وکړي ها جی نه جی MNA صاحب منسټر صاحب زموږ د خلکو یو مطالبه ده چې تاسو به د صدو د ابتدا نه کوئ د څو پورې چې شکولۍ نه یې کړې شکولۍ ډبر ویلیج کونسل دی که نه ها جی هاو جی نه جی بس زمونږ خو د خلکو دا مطالبه ده چې زمونږ شکولۍ دې مخکې شي یا دې زمونږ او د صدو دې یو ځای زمونږ دا خلک مونږ نه پرېږدي جي زمونږ جي په د مرۍ نه هم نیسي په جومات کې هم د مرۍ نه نیسي په دکان کې هم د مرۍ نه نیسي په لار کې هم د مرۍ نه نیسي نه هم پرېږدي خلک هم نه پرېږدي جي او ګوره MNA صاحب یو خبره واورئ تاسو خو په الیکشن کمپین کې شکولۍ ته راغلي نه وای مونږ تاسو سینه ډبولې وه چې تاسو دلته مه راځئ دلته کې مونږ یو ستاسو ووټ زمونږ په مونږ باندې شو MNA صاحب تاسو مونږ له د هغې ګوره جواب را نه کړو دغې خبرې په کاره چې تاسو اول شکولۍ اول کړې وی نو MNA صاحب تاسو بس سر 8 بجې به مو ویلې نو 8 بجې به زه څنګه درغلی وی جي MNA صاحب دغې پورې به رسېدو ابتدا نه کوئ چې څو پورې شکولۍ نه یې کړې نه MNA صاحب دا نه مني ها دا کاشف سره خبرې وکړئ جي السلام علیکم څنګه MNA صاحب ښه صحت هم ښه دی دلته دا خلک راټول شوي مونږ ورسره خبره وکړه مال 3 ورځې بعد به دوی لاړ شي ګله به جاب نمبر دپاره لاهور ته که نه او نو لہذا که د صدو دا لیډ شي ښه ده ځکه چې د شکولۍ دا نه وي شوی نو مسلې تېسې جوړېږي صحیح دی جی 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 صحیح ده ٹھیک ده ٹھیک شو جی ٹھیک شو میرے بھائی اب تک بکار دے بس اوکے السلام علیکم MNA صاحب وہی چې مال صدوم لیټ کې ټیک شو او وای زه د کوټی ګرام چې کم دغه د به شکولۍ لور کم د الفاظ یو زه به شکولۍ مخکې کم او را به کې څه کار دی منګه دغه نه وایو چې شکولۍ نه کړو صدور قدر دی چې په دا من کیس په پکار دی دا خبره اوس وایند اپ کوبا لاړ به شو نن د هغه احتجاج ولیدو ټیک شو او زمام حق جوړیږي چې تاسو په احتجاج کې شامل شم زر دې کلی ما زه د MNA لپاره خپل کله نشم خفه کولای ٹھیک دی جی صدو باندې کیږي دا غي پورې سو پورې شکولۍ نه شوی ٹھیک شو ان شاء الله واده شو درې پیری واده شو مونږ د دې کلی پښتانه یو چرته هم غلطه خبره نه کړې نه هم دروغ ویلي دا وز دا شی ختم کړي وفد بلال شو کی بنو اوس به یو خبره دلته ډیسایډ کو به وفد لاړ شو ته MNA صاحب سره بکینو فل اینڈ فائنل خبره به وکړو کارونه شو ها سبا خبره ده بھائی احتجاج واو نه نه مونږ ایتوار مونږ په دې باندې دغه خبره کړې دي خپل وروري په خبره کړې په دې باندې مونږ خپل پارټیاري په خپل پارټي پرې خېدا مونږ چې عمران خان له ووټ ورکړل دی د پاره نه ورکړل چې صدور دې کوي شکولۍ نه دی نه کوي مال به یو شانتي کیس کوي نتا کې بالکل